بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. دریم وقت دا وقف استراری دا. استرار خو تاسو خپل پیژنئ. استرار څه ته وایي؟ یو ناڅاپي اراده د وقف نه لري، ځای هم د وقف دپاره مناسب نه دی، خو ته د وقف دپاره مجبوره شي. مجبوری وقف، استراري معنا د مجبوری وقف. ښه د مجبوري حالات څنګه وي؟ څنګه ته مجبوره کېږي وقف باندې؟ کله کله کېږي داسې تلاوت په جریان کې یو دم ټوخی در باندې ولګي، یو دم پرنجی در باندې ولګي، یو دم بس نظام ودرېږي، کار نه کوي. نو ته مجبوره کېږي چې هغه به بې ځایه ځای وي. هلته د وقف سره کېدای شي چې معنا هم خرابه شي، خو دا خو استرار ده. نو استراري حالت کې خو فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه. استراري وخت خو بیا حرام هم کله کله څه شی جوړېږي؟ حلال جوړېږي. ځکه ته خو ارادتاً وقف نه دی کړی، بلکې مجبوره شوې. چې مجبوره شوې نو بیا پروا نه کوي، خو بیا ته لاره تخي چې لکه په داسې عمل به ورباندې کوي. طریقه بیا د تخي که مجبوریت در باندې راغی نو د مجبوریت نه بیا مشکل نشته. هماغه خبره ده چې دا مخکې آیات ما درته وویله، دا خو وړه خبره ده د قرآن کریم بې ځایه وقف کولو سره. نو حتی حرام شی ورباندې څه کېږي؟ حلالېږي د ضرورت په وخت کې. دلته وایي چې کله یو تلاوت کوونکی او قاري صاحب په ناڅاپي ډول وقف کولو ته څه شی شي؟ مجبوره شي. ناڅاپي ډول وقف کولو ته مجبوره شي. د څه د وجې نه؟ د سا د لنډوالي د وجې نه. دا هم یو عذر ده، د وقف ځای نه ده. وقف کوې معنا خرابېږي، خو سا دې ختمه ده، نوره مخکې یوه کلمه مخکې نه شوې تللی، نو څه به کوې؟ مجبور چې ودرېږي. دا ته اوس مجبوره شوې. دا مجبوري د څه شي د وجې نه و؟ د سا د لنډوالي د وجې نه، سا د بندېدلو د وجې نه، د پرنجي د وجې نه، ټوخي د وجې نه، نورو مشکلاتو د وجې نه، هر هغه شی چې تا مجبوره کوي چې ودرېږي، هغه ټول په دې مشکلاتو کې په استرار کې څنګه دي؟ داخل دي. البته تلاوت کوونکي ته اوس څه پکار دي؟ تلاوت کوونکي ته دا پکار دي چې هغه کلمه به بیا ځلې اعاده او تکراروي. ته خو مجبوره شوې، ناڅاپي ودرېدلې، یو دم د سا بنده شوله، یو دم د سا ختمه شوله، پرنجی در باندې ولګېده، بې ځایه ودرېدلې. و چې بې ځایه ودرېدلې اوس لکۍ په شا ماړه او تخته مه مخکې څه شی وکوه؟ اعاده وکوه. ځکه ته خو بې ځایه ولاړې، کېدای شي چې معنا څنګه شوی وي؟ فاسده شوې وي. نو ته یو دم مخکې منډه مه وایه، یعنې ابتدا مه کوه. موږ ویلو چې څو شیان دي؟ دوه، یو ابتدا ده او یو اعاده ده. نو بې ځایه ولاړې، بې موقع ولاړې، بې محله ولاړې، اوس څه شی وکوه؟ اعاده ته راشه. اعادې ته چې راغلې نو انشاءالله هغه کوم مشکل چې ستا د بې ځایه ودرېدو په وجه باندې پیدا شوی هغه به بېرته څنګه شي؟ ترمیم شي. هغه مشکل، هغه معنوي فساد چې ستا د اضطراري وقف د وجې نه اضطراري ناسته دې کړې وه، اضطراري ناسته. ښه، اضطراري ناسته خو پېژنې، کله کله وایي تیاره وایي اضطراري ناسته خراب شي وایي زر کېني، ځکه نور نه کېږي، بل میدان ته ځان نه شي رسولی، بیا چې کوم نږدې وي همالته کېني. نو تا دلته وقف ته ځان نه شو رسولی، آیات ته دې ځان نه شو رسولی، پرون موږ وویلې د میم علامې ته دې ځان نه شو رسولی، نو طوا ته دې ځان نه شو رسولی. دا علایم دا چې کوم د وقف و هغې ته ته رسیدګي ستا نه کېدله، چې نه کېدله بې ځایه ودرېدلې. چې بې ځایه ودرېدلې اوس حل لاره دا ده چې ستا د دغه بې ځایه ودرېدو په نتیجه کې کېدای شي چې معنا فاسده شي، کېدای شي چې معنا څنګه شي؟ خرابه شي. نو هغه ته اعاده چې وکړې هغه فساد معنا بېرته څه کېږي؟ ترمیمیږي، هغه بېرته خپل عادي حالت ته راشي. نو بیا ځلې اعاده او تکرار باید ورباندې وشي. خو په دې شرط چې له هغې کلمې څخه اعاده او تکرار جایز او درست وي. دا هم پکې شرط ده. د کومې کلمې نه چې ته اعاده کوي چې دغه نه اعاده هم درسته وي، کله کله اعاده هم لکه هغه غوندې مشکل پیدا کوي. او که دغه کلمې نه دغه یوې کلمې نه اعاده درسته نه وه، بیا به دوه کلمې شاته لاړ شي.
صحیح شو. کله کله په یو کلمه باندې ته ودرېږه او مغه کلمې نه چې بیرته ته کلام شروع کوې نو بل معنوي فساد یو فساد خو دا پیدا شوی و چې غلط ولاړ وي، بل فساد به دا پیدا کېږي چې غلطه ابتدا یا اعاده وکړي، نو بیا که اعاده کوې نو غلط ځای نه به نه کوې. صحیح شو. نو درسته بیا نه ده. نو مخې کلمې نه یوه کلمه دوه کلمې یا د یو کلمې فعل نه باید حد اقل څنګه شي تلاوت شروع کړی شي. انشاءالله کم فساد چې پیدا شوی هغه به بیرته څنګه شي ترمیم شي. مثلا تاسو وګورئ د بې ځایه وقف نه چې کوم معنوي فساد رامنځته کېږي دا به انشاءالله وروسته موږ ویو. لکه یو څوک تلاوت کوي یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة د وقف ځای نه ده، خو ته مجبور شې ساده ختمه شوله دلته ودرېدلې. تاسو د دې جملې معنا تاسو وګورئ، د دې جملې معنا به څه یو څوک داسې روان ده په رشکه باندې موټرسایکل باندې روان دلته اوري چې په قرآن کریم کې آیات ده چې تاسو مونځ مه کوئ او نور ترې لاړه، همدغه دومره یې واورېده نور ترې لاړه. لاندې کلي کې وایي چې قرآن کې یو آیات د موږ نه د ملایانو پټ کړی ده چې هلته راغلي وو چې خپله ویلو چې یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة. په خدای مې دې په خپلو غوږونو باندې واورېده، د هغې قسم درست وي که نه به دا مشکل چې پیدا کېږي دا د قاري صاحب محترم ځکه پیدا که چې بې ځایه وقف یې وکړه. دلته بیا اورېدلي لاندې خبیب قاري صاحب مسجد ته ځي د سره غېږې نیسي تر ټول ورځ موږ باندې لګیا 15 وخته مونځ کې هغه وایي چې بیخي مونځ کوئ مه او قرآن ورسره او قرآن کې ویلې. نو قرآن کې خو لا تقربوا الصلاة شته که نه که نشته او خدای مخاطب کوي چې خدای پاک دا ملایانو ته هدایت ورکړي، بیا به داسې وایي که نه به وایي. نو دا مشکل چا پیدا که بې ځایه وقف. او که لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا خبره خو جوړه شوه. بیا مونځ مه کوئ په داسې حال کې چې تاسو طبیعت برابر نه وي، نشه کې یاستئ، خمار یاستئ، نو د خمار په حالت کې مونځ ته مه ورنږدې کېږي، خو معنا جوړه ده. نو دلته یوازې یوه کلمه منځ کې فاصلې د وجې نه دغه شان مشکلات پیدا کېږي. مثلا بې ځایه وقف بې ځایه وقف سره همدغسې مشکلات پیدا کېږي. لکه سړی آیت تلاوت کړي چې لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير. قالو باندې خو ته ودرېدلې، اوس ته وایه چې ان الله فقیر ونحن اغنیاء. د معنا د دې جملې معنا ته اوس وګورئ. قالو باندې خو ته ودرېدلې وقف دې وکړو، اوس دلته که ته ابتدا کوې اوس دغه ځای چا دغه ځای پورې دې وویلې، اوس اعاده نه کوې بېرته څه شی کوې دا ځای د څه شي دی اعادې ده، ته اعاده نه کوې ورپسې ان الله فقیر ونحن اغنیاء. الله خو فقیر ده خو موږ ډېر ترزنان یو، موږ ډېر مالدار یو. د دې معنا اوس وګورئ څومره خطرناکه معنا راوځي. او دا معنا چا خرابه کړه؟ دا تلاوت کوونکي خرابه کړه. ولې خرابه کړه؟ ځکه اول خو په وقف پوه نه شو چې وقف دې وکړو خو علاج یې درسره شته، اعاده وکړو، اعاده دې ونه کړو، ابتدا دې بیا پوه نه شوې. نو اوس دا وقف او ابتدا او اعاده تاسو وایي ضروري ده او که نه؟ د غنې په نه کولو سره، د ادغام په نه کولو سره، د اظهار په نه کولو سره دومره غټ فساد منځ ته نه راځي. خو غنه پاتې شو خو پاتې به نو رنګ روغان خبره ده. دلته خو بسته خبره عین تر الله جل جلاله شان ته خبره رسیږي. اوس مثلا وقالت اليهود ته ونه وایې یا وقالت اليهود ووایې، دلته وقف وکړې او بیرته چې دی نو ید الله مغلوله څه معنا ته جوړېږي؟ او که وقالت اليهود ید الله مغلوله ووایې نو خبره ختمه ده، او دا خو د یهودو شیطانت او ارامېتوب ده. او که ته وقالت اليهود ته کې ووایې دلته وقف بیل وقف وکړو، ید الله مغلوله باندې بیل وقف وکړو، نو پخپله تا ته معلومیږي چې یهود وایي، هلته خو د یهودو خبره کېږي چې یهود وایي، او دلته ته وایې چې
ید الله مغلوله، د الله تعالی لاسونه خو تړل شوي دي، نعوذ بالله نعوذ بالله، هغه خو بخیل دی. دا هغه معناګانې دي چې دا د چیش نه پیدا کیږي؟ د خراب وقف، د خراب ابتدا او د خراب اعادې د وجې نه. نو ځکه موږ مخکې وویل چې د وقف محل پیژندل او د هغې ابتدا او اعاده پیژندل دا هم دومره ضروري دي لکه څومره چې د وقف پیژندل ضروري دي. بس دیم دا درې وقفونه. وقف انتظاري هغه وقف ته ویلی کېږي چې یو تلاوت کوونکی، یو قاري صاحب محترم په داسې یو ځای او کلمه باندې تلاوت وکړي چې هلته د یو نه زیات حکمونه ورته متوجه وي، د هر ځل وقف کولو سره وغواړي چې دا حکم څه شی کړي؟ عملي کړي. وقف اختباري هغه وقف ته ویلی کېږي، په هغه ځای کې وقف ته ویلی کېږي چې یو تلاوت کوونکی او قاري صاحب محترم یو ځای کې تلاوت کوي، وقف کوي، خو هغه د وقف ځای نه وي، خو د دې دپاره وقف کوي تر څو شاګرد ورباندې شی کړي؟ پوهه کړي، د شاګرد پوښتنو ته ځواب ووایي، یا شاګرد باندې ازمیښت او امتحان وکړي. صحیح شو؟ نو دا دواړه وقفونه چې دي دا د تعلیم او د تعلم په میدان کې، صنف کې د استاد او د شاګرد په منځ کې ډیر زیات استعمالیږي، ځکه استاد بې ځایه وقفونه دې دپاره کوي چې شاګرد ورباندې پوه کړي. بې ځایه وقف کوي چې شاګرد ته دا وښوي چې دلته غنه ده، دلته مد ده، دلته ادغام ده، دلته اخفا ده، دلته دا ده، دلته دا ده. هغه د وقف ځایونه نه وي لکه دا اجرا کې چې موږ تاسو کوو که نه، هغه څه دپاره کوو؟ تر څو هغه مسایل چې پکې پراته دي هغه څنګه شي؟ رابرسېره شي. صحیح شو؟ او اضطراري وقف هغه وقف ته ویلی کېږي چې د وقف ځای نه دی، خو ته د وقف دپاره مجبوره شي د یو سبب د وجې نه، مجبوره شي د یو سبب د وجې نه. هغه سبب که د ساه لنډېدل وي، هغه سبب که پرنجې وي، هغه سبب که ټوخی وي، یا بل څه سبب وي، خو ته د وقف کولو ته څنګه شي؟ مجبوره شي. خو کله چې دا حالت در باندې راغلل بیا به څه کول پکار دي؟ اعاده کول پکار دي، ځکه چې اعادې سره بیرته هغه کلمه څه کېږي؟ جوړېږي. خو اعاده به د هغه ځای نه کوې، د هغه کلمې نه کوې چې د کومې کلمې نه اعاده درسته او صحیح معنا راوځي، او که درسته معنا نه راوځي نو دوه کلمې یا د فعل نه چې څه کول پکار دي؟ بیا اعاده پکار ده. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.